افغان مسافرو ته ښه خبر خو افغانستان وګړو ته بیا بد خبر. د پاکستان نه راستانو مسافرو ته ښه خبر په دی چې د مسافرۍ نه راخلاص شول، خو افغانستان ولس ته بد خبر په دی ده چې دغه خلکو کې د کورونا وایرس امکان ډیر ده او دلته به نور هم ترې ونیسي. د ننګرهار زړور او تکړه والي څو ورځې مخکې د یو نوښت په ترڅ کې دغه خلکو ته کم تیار کړ چې مرض یې ډیر په اسانۍ سره تشخیص شي، خو دغه والي د سیاسیونو ښکار شو. د کابل نه لوړ پوړو زنګونه ور شروع کړل چې زموږ کورنۍ او زموږ خپلوان چې راځي هغه مه قرنطین کوئ او نور غریب او بیچاره هغه قرنطین کړئ. نو والي مجبوره شو چې دغه موضوع له ولس سره علني شریکه کړي. همغسې یې وکړل، ولس سره یې موضوع شریکه کړه، خو دغه کار هم نتیجه ورنه کړه او پر والي دومره فشار راغی چې هر څه پاتې شول. کم پاتې شو خواري او هغه پیسې چې والي له خپله جیبه مصرف کړې او هغه توشکې او کمپلې چې له کوره ور وړل په ځای پاتې شول. تورخم کې څو شول؟ نن له پاکستان څخه د تورخم له لارې راغلي 1000 افغانان چې ویل کېدل په تورخم ښارګوټو کې په کرنټین شي، نن ټولو کورونو ته رخصت شوي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه په یو خبرتیا کې ویلي دی چې دغه 1000 کسان ټول سکرین شول او په هیڅ چا کې مشکوک علایم ونه لیدل شول، نو اجازه ورکړل شوه چې خپلو کورونو ته لاړ شي. په دغه خبرتیا کې ویل شوي دي چې د کرنټین کولو هدف جدي کنټرول د ټولو راستنیدونکو افغانانو په هکله و چې باید حتمي سکرین شي او هیڅوک جدي تدابیرو ته تیر نشي. د ننګرهار والي له لوري خپره شوې خبرتیا په لاندې ډول ده: د تورخم قرنطین کولو هدف زموږ جدي کنټرول د ټولو راستنیدونکو افغانانو په هکله و چې باید حتمي سکرین شي او هیڅوک بې له جدي تدابیرو نه تیر نشي. نن 1000 کسه چې سکرین شول د آخري راپور له مخې هیڅ چا کې مشکوک علایم ونه لیدل شول. دغه زړورو نفرو ته اجازه ورکوو چې خپلو کورونو ته لاړ شي. که کوم علایم یې پیدا کړل باید ځانونه په کورونو کې قرنطین کړي. همدا پروسه به سبا او بل سبا هم روانه وي تر څو زموږ درست چک وکړی شو. د پروسې سختول او دومره تکلیف تیرول یوازې د جدي چک کولو لپاره و او دوام به لري. که چا مشکوک علایم و هغه به قرنطین کیږي. نوټ دا معلومه شوله چې چا یوازې خپل کورنۍ په هکله فکر کاوه او چا د ملت د خیر په هکله زموږ حل ستایلی. د یادولو ده چې تر دې مخکې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپلو خبرو کې ویلي و چې د تورخم له لارې کوم کسان هیواد ته راستنیږي نو هغوی به له 14 څخه تر 20 ورځو پورې قرنطین کیږي. په همدې موخه به تورخم ښارګوټو کې د دغه خلکو لپاره د کرنټین کمپ هم جوړ شوی و. همداراز ننګرهار والي په خپل یو پوسټ کې دا هم ویلي و چې لوړپوړي چارواکي او وکیل صاحبان ورته زنګونه کوي او وایي چې د دوی خپل خپلوان باید کرنټین نشي. درنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.